د خونکار ناول دویمه برخه. غوث الدین خپله بستره راوړه. د ښځې غږ واورېدل شو چې ویې ویل څوک دی؟ نجلۍ په ویره خپل تره ته وکتل. غوث الدین وویل زه به نور دلته اوسم. د دروازې په لاله یو دیوال سره ولګېده. یو لویشت کاږل خټه ترې راولوېده. ښځه د کوټې په وره کې ودرېده. په خوشکۍ وویل څنګه دې دومره زړه وکړ؟ تا خپل ورور ووژه او اوس دلته اوسېږي. د سړي تندی تریو شو. یوه زوروره چیغه یې تر خولې راووته او ویې ویل بس که پلیتې، نور حوصله نه لرم. ښځې وژړل، په منډه کوټې ته ننوته. یوه شېبه غلې وه. وروسته یې نجلۍ ته وکتل. ورو یې وویل مور دې پوه که، په دې څلورو دیوالونو کې دوه تور سرې یوازې نشم پرېښودلی. نجلۍ په لړزاند او ژړغوني غږ وویل خو ستا دواړه مېرمنې هم یوازې دي. هغوی سره په خبره کې سړی ورولوېد. زړه مه خوره، ما خپل اوښي ته ویلي دي چې تر هغو به زموږ په کور کې وي چې ستا د مور غوسه سړه شي. وروسته به تاسو هم له ما سره اوسئ. نجلۍ غلې وه. سړي سړه ساه واخیسته. ورو یې وویل غوټۍ لورې، زه به په کومه کوټه کې اوسم؟ نجلۍ کیڼ لور ته اشاره وکړه. سړی ګوډ ګوډ روان شو. لرګینه درنه دروازه یې خلاصه کړه. نمجن سوړ بوی یې په سږمو ننوت. کوټې دریڅه نه درلوده. په منځ کې یو پلاستیکي فرش هوار و. سړی یوه شېبه ځای پر ځای ودرېد. سرای ته یې وکتل. یو برج کوچنی ورڅۍ درلوده. په چوکاټ پورې څیرې خیرن پلاستیک باد ورپاوه. سړي وویل د برج په کوټه کې څه شی دی؟ نجلۍ شونډې وخوځېدې. هېڅ، یوازې د وړو زوړ کندوی ښیده. سړی یو شېبه غلی و. وروسته یې وویل غوټۍ لورې، ما ته هلته ځای جوړ کړه، زه به هلته اوسم. نجلۍ غلې روانه شوه. له کوټې څخه یې پلاستیکي فرش ټول کړ. په خټینو زینو وخته. غوث الدین د چوترې پر ژۍ کېناست. کلا ته پرې شوي باغ ته دروازه خلاصه شوه. جانګو و. په لاس کې یې سطل ښکارېده. نیغ ساعته ور روان شو. شېبه وروسته یې ډکه بوشکه په سطل کې تشه کړه. بېرته باغ ته ولاړ. چوپه چوپتیا وه. د جارو غږ راته. د برج له وړې ورسۍ مړې دوړې راوتلې. نجلۍ په زینو راښکته شوه. غوث الدین ورته وکتل. د هغې وړو سترګو راګرځېدلې اوږده تور باڼه سپېرول. نجلۍ بستره ور پورته کړه. بېرته په زینو وخته. پاو وروسته د برج کوټه تیاره وه. غوث الدین ورغی. له دریڅې نه په مخامخ دیوال مازدیګرنۍ ژېړه رڼا لوېدلې وه. په رڼا کې لا د خاورو واړه ذرات په حرکت کې ول. نجلۍ د کوټې د دیوال په یو کونج کې د غڼو تارونه جارو کول. د ماښام له اذان سره سم هر څه چمتو شول. په وړه تاخچه کې یو تفداني، راډیو، جاینماز او له اوبو ډکه بدنۍ ایښودل شوې وه. غوث الدین په هواره توشکه اوږد وغځېد. پورته یې وکتل. پر چت یو لاس ښکلي تراشل شوي لرګي پراته ول. د کندو پر سر چیلم ښکارېده. د چیلم تر سرخانې شنې مرۍ راتاوې وې. ملا د ماښام اذان وکړ. غوث الدین کېناست، خو په پښو کې د ولاړېدو دمه نه لیده. شېبه وروسته په زحمت ولاړ شو. همالته یې څادر هوار کړ. د لمانځه نیت یې وتړه. د سلام له ګرځولو نه وروسته یې تېرې کوکې واورېدې. ور یې ټینګ کړ. لاندې یې وکتل. ورېندارې یې د یو ځوان په غاړه کې لاسونه ور اچولي وو. ښځې په چیغو چیغو ژړل. غوث الدین بېرته نیت وتړه. 2 رکعته سنت یې وکړه. لنډه شېبه یې لاسونه په لپه نیولي ول. وروسته په زینې ښکته شو. کوټې ته ورننوت. ورېندارې په منډه د باندې ووته. ځوان ولاړ شو. د غېږې ورکولو لپاره یې خپل ټټر راوویست، خو غوث الدین لاس ور وغځاوه. مخامخ په توشکه ورته کېناست. ورو یې وویل نه وې. ځوان تر خپلې زرینې خولۍ لاندې ګوتې تېرې کړې. تر ویښتو یې ګرولو وروسته یې شونډې وخوځېدې. له موټر سره تللی وم، څه وکم؟ پردی موټرواني ده، نن راغلم. دواړه غلي شول. غوټۍ کوټې ته ورغله. بل څراغ یې پر غولي کېښود. بېرته د باندې ووته. ځوان پورته وکتل. په سپین ګرد مخ کې له اوښکو ډکې غټې تورې سترګې وځلېدې. بېرته یې سر ټیټ شو. غوث الدین یوه چونډۍ نسوار تر ژبې لاندې کړل.
یوه شیبه ناست و وروسته له کوټې ووت. د سړي له وتو سره سم ښځه کوټې ته ورغله. ځوان په ژړغوني غږ وویل: ترورې کیسه څه وه؟ ښځه په ژړا پسې واخیسته. ژړا یې کابو کړه. شونډې یې وخوځېدې. د قیامت نښې دي. ما ته خو داسې ایسې چې ټول فساد په ګوټ کې دی. ځوان نیغ ورته وکتل. ښځې وویل: خدای مې د غاړه نه بندوي، زه په غوسو شکي یم. د دروازې تر شا د غوټۍ له کاوړه ډک غږ واورېدل شو. وشرمېږه، په خپل لیوره پسې داسې خبرې کوي. د ښځې د مخ ګونځې ژورې شوې. چیغه یې کړه: چوپ شه نو. هغه یودم غلی شو. خپل وراره ته یې وکتل. سر یې وځړېد. ځوان سړه ساه واخیسته. ورو یې وویل: زما هم زړه ته نه لوېږي. ښځه غلې وه. ځوان خپل څادر ور واخیست. ولاړ شو. ښځې وویل: حمیده ناوخته دی. د ځوان شونډې وخوځېدې. ټپ ټپ موټرسایکل را سره دی. سبا به سره ووینو. مړۍ ډوډۍ وخوره بیا به ځې. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره له کوټې ووت. شیبه وروسته د کلا په منځ کې د موټرسایکل د چالانېدو غږ واورېدل شو. سهار 8 بجې وې. غوث الدین په برج کې ناست و. ټوله کوټه د تنباکو سپین لوګي نیولې وه. د راډیو ستن تاووله. وروسته ولاړ شو. د ورسۍ تر څنګ ودرېد. د کلي کورونه خړ ښکارېدل. لرې د غونډۍ په لمنو کې د کوچیانو تورې کېږدۍ ولاړې وې. د موټر سایکل غږ یې واورېد. ورته ورغی. لاندې یې وکتل. حمیدو پر تورو څڼو پرته زرینه خولۍ یې لمر ته برېښېدله. حمید یوه شېبه له خپل ترور سره ودرېد. وروسته دواړه کوټې ته ننوتل. غوث الدین په زینو ښکته شو. غوټۍ د چا تر څنګ ناسته وه. لوښي یې پرېمینځل. یوې تورې خیرنې پیشو په تال کې ایښو غوړو کاسو ته کتل. غوث الدین باغ ته لاړ. 2 نازک بدنې مڼې یې ور وشکولې. د لښتي پر ژۍ کېناست. چوپه چوپتیا وه. یودم ټیم وټنګېد. زوروره ناره پورته شوه. له تاکونو څخه یو سیل خړې مرغۍ والوتې. غوث الدین کیڼ لور ته وکتل. جانګو کوټې ته نږدې ولاړو. غوث الدین ورغی. د دیوال سوري ته په هواره شوې زاړه لیمڅي کېناست. پر مڼې یې غاښونه ولګول. په ډکه خوله یې وویل: انګور څنګه دي؟ جانګو په لینده کې ګېټی کېښود. شونډې یې وخوځېدې. رنګ یې وهلی، خو لا خوړو ته برابر نه دی. له دې سره یې لینده د باغ په دیوال کتار ناستو مرغیو ته ونیوله. تیږې له لاندې له ویشتلو سره سم د پخڅې مړه دوړه پورته شوه. مرغۍ والوتې. د مڼو په ونو ورټیټې شوې. ښاخونه یې وځړېدل. له کلا څخه د موټر سایکل د وتو غږ واورېدل شو. غوث الدین ښه شېبه کېناست. بیا یې انګور راوغوښتل. تر وول خوند یې ور نه کړ. هماړ ته په لیمڅي اوږد وغځېد. وروسته یې له لرې د موټر سایکل غږ واورېد. غږ ورو ورو نږدې کېده. غږ د باغ د دیوال تر څنګ تېر شو. بیا کلا ته ورننوت. غوث الدین سر پورته کړ. له ځان سره وبونګېد. د غوا زویه! جانګو په حیرانۍ ورته وکتل. غوث الدین بیرته سر ولګاوه. په خوشکه یې وویل: د مور میړه راته پیدا شو. له بېګا راهیسې 3 وارې راغی. شیبه ووته. زړه یې طاقت ونه کړ. کلا ته ورغی. ځوان له خپل ترور سره پر چوتره ناست و. دوی په ټیټ غږ خبرې کولې. دواړه د غوث الدین په لیدو غلي شول. سړی د چوترې پر ژۍ کېناست. حمید ولاړ شو. سړي ته یې برګ برګ وکتل. له موټر سایکل سره یو ځای له کلا ووت. غوټۍ له کوټې راووته. تره ته یې له چایو ډک ګیلاس کېښود. د غوث الدین تورې ګوړې ته لاس ور وغځاوه. ورو یې وویل: حمید ته دومره وخت مه ورکوئ. ښځې تندی ترې وکړ. په خوشکه یې وویل: حمید زما وراره دی. سړي یوه ټوټه ګوړه خولې ته واچوله. د چایو غړپ یې پسې وکړ. ترخه مسکا یې پر تورو پلنو شونډو تېره شوه. په ملنډو یې وویل: ستا به وراره یې، زما به هېڅ نه کېږي. ښځې اور واخیست. دا زما کور دی او ته؟ سړی په خبره کې ولوېد. له دې هېسته به زما وي. ښځې یو دم وژړل. ګمان مې سم وخوت. تا خپل ورور د جایداد لپاره ووژه. غوث الدین وخندل. غوټۍ په حیرانۍ ورته وکتل. ښځه په منډه کوټې ته ولاړه. سړی غلی شو.
نجلۍ ته یې اشاره وکړه. هغه د ده تر څنګ کېناسته. ټول بدن یې لړزېده. سړي ورو وویل: غوټۍ لورې، مور د دې اعصابو تکلیف لري، پویه یې که. نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: خو تا او زما ابا پخوا هم سره خوړلي ول. غوث الدین یوه شېبه غلی و. وروسته یې شونډې وخوځېدې. منم. زموږ تر منځ د ځمکې د ویش او اوبو پر سر جنجالونه ول. یو بل ته مو چندان خوند نه ورکوو. خو دا د دې معنا نه لري چې زه د خپل ورور ووژنم. سړی غلی شو. نجلۍ ور وکتل. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. سړي وویل: مور دې پوه که. حمید به پر دې ګران وي، خو په نورو نه دی ګران. پر اوږو دې نه راسپروي. نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. سړي یوه چونډۍ نسوار خولې ته واچول. ولاړ شو. ورو یې وویل: حمید به ستا د مور واره وي. هغه هم ناسکه وراره. خو ته پیغله یې، تا ته پردی د لورې. د چراغ په شیشه شوپرکه راګرځېده. له شیشې سره ولګېده. د ښوروا په لنده ډوډۍ کې راولوېده. غوث الدین لاس ور وغځاوه. شوپرکه یې له وزر ونیوله. تر چوترې یې لاندې وغورځوله. پیشو میو کړل. خپله ملا یې د غوث الدین په ورانه وسولوله. سړي یو هډوکی په خړه ځمکه کېښود. پیشو ژبه ور وړاندې کړه او څټله یې. د کلا دروازه وټکېده. جانکو ورغی. دروازه یې خلاصه کړه. د څراغ رڼا په حمید ولګېده. ځوان له څه ویلو پرته ځوړند سر په یوه کوټه ننوت. غوث الدین لاسونه پرې مینځل. له کلا ووت. نیغ جومات ته لاړ. د ماسخوتن له لمانځه وروسته تر ډېره له کلیوالو سره ناست و. کله چې بېرته کلا ته ورغی، د کوټې په ورسۍ کې لا د څراغ زیړه رڼا ښکارېدله. غوټۍ په چوتره یوازې ناسته وه. غوث الدین برج ته وخوت. اوږد وغځېد. ښه شېبه ووته. ولاړ شو. په تاخچه کې یې ایښې توفداني یې راواخیسته. نسوار یې تو کړل. د ور د پورې کولو لپاره ورغی. لاندې یې وکتل. نجلۍ هماغسې ناسته وه. په کوټه کې لا د څراغ ژېړه رڼا ښکارېدله. غوث الدین ګړۍ ته وکتل. 11 نیمې وې. تندی یې تریو شو. له برجه ووت. د غوټۍ تر څنګ کېناست. نجلۍ ته یې مخ ور واړاوه. د مخ په یوې خوا یې د څراغ زیړه رڼا لګېدله. سړي ورو وویل: خوب درځي؟ نجلۍ د نه په دود سر وخوځاوه. سړي وویل: خوب درځي؟ سترګې دې پړسېدلې دي لورې. نجلۍ غلې وه. ښه شېبه ووته. غوث الدین کیڼ لاس سترګو ته ور نږدې کړ. 12 بجې وې. ولاړ شو. د کوټې په وره کې ودرېد. پر غولي کاغذونه کوټه پراته وو. ځوان د څراغ په رڼا کې یو کاغذ ته کتل. وروسته یې ورو وویل: د کاریزه د ځمکې قواله نشته. د ښځې تندی تریو شو. شونډې یې وخوځېدې. قواله به له زوی مړي غوثو سره وي. په هماغه شپه یې دعوه وه. د غوټۍ پلار څو کاغذونه ورسره یوړل. غوث الدین وټوخل. دواړو په بیړه ورته وکتل. ښځې پر پرتو کاغذونو دسترخوان څوکه ورکش کړه. غوث الدین ځوان ته وکتل. ورو یې وویل: مړۍ دې وخوره. دواړو په حیرانۍ ورته وکتل. سړي بله پوښتنه وکړه: کاغذونه دې وکتل؟ ځوان ورخطا شو. نه. هو. شپه دې دلته ده؟ نه. نو بیا څه ته ناست یې؟ نجلۍ ته خوب ورځي. ښځې چیغه کړه: ورځه، تا ته حاجت نشته. سړی هماغسې ځوان ته ګوري. وروسته یې وویل: شپه ده. کلی مو هم لرې دی. مور به دې پریشانه وي. ځوان خپل څادر ته لاس ور وغځاوه. غوث الدین د باندې ووت. باغ ته ولاړ. په کوټه کې زړه لمپه بله وه. غوث الدین ورغی. د جانکو د باندې په تیاره کې ناست و. غوث الدین خپله غاړه تازه کړه. جانکو ولاړ شو. غوث الدین زاړه بالښت ته ډډه ووهله. جانکو کوټې ته ننوت. شېبه وروسته یې بله لمپه د سړي تر مخ په زاړه لیمڅي کېښوده. جانکو وویل: مڼې درته راوړم؟ نه. جانکو سړي ته وکتل. څېره یې نیولې وه. پر خړ دیوال پروت سیوری یې لړزېده. دواړه غلي ول. د ونو نږدې ښاخونه تک تور ښکارېدل. تر شا یې تپه تیاره وه. پورته راڼه ستوري ولاړ و. لرې یو سپي غپل. غوث الدین یوه شېبه کېناست. وروسته ودرېد. حرکت یې وکړ. تر یوه ځایه د لمپې کمزورې رڼا پرې لګېدله. بیا په تیاره کې ورک شو. غوث الدین وویل: غوټۍ لورې. بېګا په کوټه کې د چلم سلامته سرخانه رانه ولوېده. فرش ایرو نیولی دی. یو جارو پې تېره کړه.
نجلۍ د هو په دود سر وخوځوه. د غوا له پښو ولاړه شوه. ډک جام شیدې دالان ته یوړې. غوث الدین د سخوندر پړی پرېښود. سخوندر تر غوا لاندې ووت. د غولانځې په رودلو یې پیل وکړ. غوث الدین په اخور کېناست. دالان ته یې وکتل. له دریڅو څخه تور لوګي راووتل. ښه شېبه ووته، بیا یې سخوندر په یو جلا خور وتړ روان شو. نجلۍ له دالانه راووته. په لاس کې یې جارو نیولې وه. تر غوث الدین مخکې شوه. په تګ کې یې وویل: کاکا لږ ماتل شه. سړی بیرته غواو ته رانږدې شو. غولې ته یې لاس کړ. په وچو خوشاییو یوه زړه جارو پرته وه. هغه یې د یوه غوا ورانه ته ونیوله. وچ خوشایي یې ترې وغورځول. یو څونګ یې واورېد. شاته یې وکتل. نجلۍ په منډه تېره شوه. ټیکری یې مازې په غاړه کې بند و. له هر ګام سره به یې پیچلې اوږده ویښته له ملا جلا کېدل. نجلۍ په یوه وره ورننوتله. یو دم تیرې کوکې پورته شوې. د سړي له لاسه جارو ولوېده. په چوتره وخوت. ورېندارې له کوټې راووته. چیغه یې کړه: ته خوني یې، زموږ له کوره ووځه. ته قاتل یې، زموږ په کور کې څه کوې؟ کړپ شو. د غوث الدین لاندې وکتل. یو لاسي څراغ یا بتۍ وغړېده. د سړي له برج سره ولګېده. ښځې په ژړا کې وویل: دا د غوټۍ د پلار لاسي بتۍ یا څراغ دی. سړي بتۍ ته په حیرانۍ کتل. له کوټې څخه د غوټۍ ژړغونی غږ واورېدل شو. ستا تر توشکې لاندې وه. د سړي زړه ولړزېد. ښځې بغاره کړه: زموږ له کوره لاړ شه. سړی زړېدلی سر ولاړ و. غوټۍ له کوټې راووته. ټول ځان یې لړزېده. په ژړا کې وویل: دا بتۍ یا لاسي څراغ به مې تل له پلار سره و. تا ولې هغه ووژه؟ تا ته یې څه تاوان رسولی و؟ دا بتۍ ستا تر توشکې لاندې ایښې وه. سړی غلی و. نجلۍ وویل: د خدای وروی ومنله، دې ځایه ولاړ شه. غوث الدین له چوترې ښکته شو. د کلا لویې دروازې ته چې یې وکتل، په دروازه کې ولاړو ماشومانو منډه کړه. سړی برج ته وخوت. اوږد وغځېد. سړه ساه یې واخیسته. فکر په مخه کړ. ښه شېبه ووته. مور او لور ژړل. وروسته له برجه ښکته شو. جانکو ښځو ته نږدې د چوترې پر ژۍ ناست و. غوث الدین ورغی. لاسي بتۍ په خپل ځای پرته وه. سړي جانکو ته وکتل. ورو یې وویل: بېګا د کلا دروازه بنده کړې وه. جانکو نیغ ورته وکتل. په غټو سترګو کې کرکه پرته وه. په کاوړ یې وویل: سهار خو ته لمانځه ته تللی وې، دروازه تا خلاصه کړه؟ غوث الدین څه ونه ویل. باغ ته ولاړ. پر دیوالونو راوګرځېد. یو ځای د لارې خواته د دیوال له سرداو یا سرپخڅه څخه لوټې رالوېدلې وې. نور دیوالونه روغ وو. سړی بیرته کلا ته ننوت چې لم د برج په لاندنۍ زینه کې ړنګ پروت و. توشکه، بالښت او بړستنه یې په خاورو کې اچول شوي وو. سړی چوترې ته ورنږدې شو. جانکو ته یې وکتل. په سړه سینه یې وویل: لارې ته نږدې د دیوال سرداو یا سرپخڅه رالوېدلی دی. جانکو یوه شېبه غلی و. وروسته یې وویل: خدای خبر، ماشومان دي. هغه بله ورځ مې د نور چرسي زوی د مڼو په غلا ونیو. کېدای شي بیا راغلی وي. غوث الدین په دیوال کې د باغ خواته پرې شوې وړې دروازې ته وکتل. ورو یې وویل: دې دروازې ته زلفۍ واچوه. یو کلف هم ورته راوړه. ښځې په ژړغوني غږ وویل. جانکو ځوان مخ ور واړاوه. د ښځې شونډې وخوځېدې. ویې ویل: حمید راوغواړه، ورته ووایه چې ترور دې غوښتی. غوث الدین برګ ورته وکتل. په خاورو کې پرتو بسترو ته ورغی. یوه یې ور پورته کړه. په اوږه یې واچوله چې لم ته یې لاس ور وغځاوه. په زینو ووخت. ښځې ښېراوې کولې. غوث الدین کوټه سمه کړه. اوږد وغځېد چې لم ته یې وکتل. سرخانه یې ماته وه. سوړ او سیلی یې وویست.